سحرونه د خوارشه د اذان له هره تاله د کونړ لاله زارونو مشی مشی بې جماله سر کچکوټه دا باران وری. په اسداباد کې د غزلیز مازیګر تر عنوان لاندې جوړې شوې دې مشاعره کې د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعرانو ادیبانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوڼې په شان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی خو ما دا نه منله موې جانان خوږ دی. ژبه به د زهرو له پاشلو کړم ایساره ژبه به د زهرو له پاشلو کړم ایساره زه به دا لړم ونیسم خدای خو مهربان دی. همدا ناسته په المان هیواد کولن ښار کې د افغان کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې شاعرانو پکې د شعر په ژبه وطن ته مستې زمزمې مینه زده کړې او ځینو اوسنیو حالاتو ته لیکلې کرښې ولوستې. د یو لاس ګوتیو دواړه ما او تا زما وطنه نه د تا باندې څه وشي نه پر ما زما وطنه نه پر ما زما وطنه د یو لاس ګوتیو دواړه ما او تا زما وطنه نه د تا باندې څه وشي نه پر ما زما وطنه. لیوانه داسې وي قربان سودای دې ته وایي لیوانه داسې وي قربان سودای دې ته وایي رنګ ته مې وګوره جینۍ جدای دې ته وایي. حالات بدل شو غریبی دا لوږې زور واغستو حالات بدل شو غریبی دا لوږې زور واغستو ټول پوستین سوځي چې له یوې سپږې مو اور واغستو. جهالت د تباهي پیشو تټلې جهالت د کول علم د در شړلې جهالت د بېوزۍ د ښار په شا دې کوچني پکې له جهالت پرده پورته کړه او زده کړه یې د ژوند جوړېدو مهم اصل یاد کړه. جهالت زما د هر سپکې سر دی جهالت زما د خیر په مخ کې شر دی جهالت زما د نیم بدن ناسور دی جهالت زما په ورور چاړه سکلي جهالت مې د نیکه د ناستې یار دی جهالت مې د اجدادو نثار دی جهالت زما په سر کږه خولۍ ده جهالت زما د ورور حنګل سپی دی. المان هیواد کې افغان کلتوري ټولنه د تیرو 19 کالو راهیسې فعالیت کوي او په بیلابیلو برخو کې هیوادوالو ته خدمت کړي او لا یې هم دا چاره جاري ساتلې ده. کونړ کلتوري ټولنه د 19 کلونو راهیسې په المان کې د خپلو دینی کلتوري او ژبنیو ارزښتونو د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره هڅې او هلې ځلې کوي چې په اجتماعي علمي ادبي او ځانګړي ډول د ماشومانو ځوانانو او د سالمې روزنې لپاره یې په لسګونو غونډې سیمینارونه او ناستې جوړې کړې دي.